نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وإذا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وإذا د یو کم سلو بیمارو علاج ده یو کم سل بیماری او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کمزوري بیماری چې په هغه کې ده کنه نو هغه د هم او د غم نه نجات او خلاصون ده. ګوره دا پریشانی په دوه قسمه وي. یو قسم پریشانی هغه وي چې دغه سبب او وجه معلومه نه وي. الکه زړه مې خپه دی، زړه مې تنگ دی، زړه ته مې خوشحالي نه راځي. وجه څه ده؟ وجه راته نه ده معلومه نو بس زړه مې نه خوشحالېږي نو دې ته په عربۍ کې هم ویلی شي. هم پریشانی چې وجه نه معلومه. دویم قسم دی غم. غم هغه وي چې د هغې پریشانی وجه معلومه وي. الله دې نه کې پلار د سړي مړ شي، ورور د سړي مړ شي، بچی د سړي مړ شي، بل مصیبت راشي، دې ته په عربۍ کې غم ویلی شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وإذا لا حول ولا قوة إلا بالله دا وظیفه چې ده کنه دا د غم او د هم هغه پریشانی چې سبب معلوم یو هغه پریشانی چې سبب نه معلوم د دې دواړو نه د خلاصي دپاره بهترینه وظیفه ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدیث مبارک کې دې ته د جنت د خزانو نه یوه خزانه ویلې شوې ده. دا د جنت د خزانو نه یوه خزانه ده. دا لا حول ولا قوة إلا بالله دا وظیفه. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې د کور نه وځي او دا کلمات وویلو بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. دا کلمات ویلو بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان د کور وځي کنه او دا کلمات وایي الله تبارک وتعالی ورته فرمایي وایي زه ستا د طرف نه زه تاله کافي یم، ستا د ټولو کارو دپاره زه ستا دپاره کافي شومه او ستا حفاظت به زه کومه او ستا رهنمایي به زه کومه. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي چې کله د کور وځي دا کلمات ویل بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نو دا ډیر بهترین وظیفه ده. پریشانی در باندې راشي حدیث مبارک کې راځي یو صحابي دی عوف ابن مالک الاشجعی رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغوي د الله پاک پیغمبره یو زوی مې دی السالم رضی الله تعالی عنه هغه زوی عالم دشمنانو گرفتار کړی دی، دشمن گرفتار کړی دی او بل دا چې په کور کې مفاقه ده، غریبي ده، نو ډېر زیاته خفه یو بل ته مې زوی دشمنانو نیولی او بل بل تر کور کې غریبي ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای عوف ابن مالکه صبر کوه صبر. دویم د الله نه تقوا اختیار کا او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه ډېره زیاته کوئ. او یو روایت کې راځي چې ویدا خپل کور والا ته هم وایا، خپل کور والا ته هم وایا چې د خپل بچي لپاره دا وظیفه شروع کړي لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زمون کر په خپل باندې یو مدغله و صرف چام ختمه شوې ده. نو حدیث مبارک کې راځي سالم رضی الله تعالی فرمایي وی موږ دا وظیفه شروع کړه لا حول ولا قوة الا بالله. ورځ تېره نه وه چې زوی مې د دشمن نه راخلاص شو او چې راخلاص شو د هغې دشمن نه یې اوښ هم د ځان سره راوستو، اوښې ته هم راتښتولی و. ویرالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره د الله پاک پیغمبر زوی مې هم راغی خو کور کې ډېره زیاته غریبي وه، هغې زوی مې د دشمن نه اوښ هم د ځان سره راوستی دی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایلو چې ای عوف ابن مالکه دا اوښ تاله حلال دی څنګه چې د خپلو سارو سره څه کوي دغه شانتې دا ستا ملکیت دی چې څه ورسره کوې کوه ورسره. نو هم غریبي ختمه شوه، اوښ راغی کور ته او هم زوی راغی. نو که چېرته په رشته دارو کې د څوک گرفتار وي الله تبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې دپاره دا وظیفه ښودلې ده چې لا حول ولا قوة الا بالله دا په کثرت سره کوئ، دا په ډېروالي سره وایي. نو دا بهترینه وظیفه ده. انسان دی پریشانی راځي مصیبت دا دی چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د